روزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د باخود دغه دښته چې د وروستیو ورښتونو له امله یې طبیعي ښکلا خپله کړې ده د میله ورته راتګ زیات سوی دی. میله وایي که څه هم دغه سیمه د تفریح کولو لپاره مناسبه ده، خو زیاتوي چې د میلې کولو لپاره یو شمېر امکانات په یاده سیمه کې شتون نه لري او له دولت څخه غوښتنه کوي چې په یاده سیمه کې دې د دوی لپاره د میلې کولو امکانات برابر کړي. که ښه شنه منطقه د ملګري بس راځو دلته تفریح دپاره راځو، خوشحاله یو بس د ملګرو سره دلته نور خلک هم راځي د میلې دپاره او دلته مثال کرکټ کېږي، جت کېږي، هغه کوم لوبې چې د ځوانانو ساعت په تېرېږي د تفریح دپاره ورته راځي. دوکانونه جوړ شي ولې زموږ لاسرسی به بیا ورته اسانه وي، دوکان نه پیدا کېدی چې موږ چاړه راواخلو بیا پسې ولاړو داسې در ډېره پرې مزل وکړئ د هغه قسم چاړه راوړو. دا خو ډېر ښه دی دلته که چېرې دا فرصت برابر شي دوکاندارانو به هم په دې کې ګټه چې مثال ته دوکانونه جوړ شي، شیان ورته جوړ شي. ښه منظرهیي ځای دی، ښه دښتونه دي وروره، ښه د هر څه څخه خلاص دی، ښه میله کوو وروره، ښه منطقه هر ځای خواته خلاصه ده. خو زموږ د دولت څخه دغه غوښتنه ده چې موږ ته ښه د میلې ځایونه جوړ کړي، موږ ته د کندهار څخه د هر ځای څخه میلې ته خلک را روان دي، خو پرې خراب دي. هغه لار باید جوړه شي، د میلې دپاره یو ځای باید برابر شي. مزار بابا ښه د میلې ځای دی، ښه په اوتو د کندهار څخه د هرات څخه د هر ځای څخه خلک راغلي وو چې هلته ناست وو. دغه شنو دښتو ته راغلي ځوانان د ذهني ارامتیا په موخه په بېلابېلو لوبو بوخت دي. وایي ښه امنیت او په طبیعي ډول په روزګان کې د میله ځایونو شتون د دې لامل سوی چې خلک تفریح ته مخه کړي. د میله والو په وینا روزګان یو سمسور ولایت دی او د نورو ولایتونو له خلکو غواړي چې د تفریح لپاره دغه ولایت ته سفر وکړي. خوشحاله یو کال آباد سول، بارانونه وسوله، بل سوکالي د امنیت دی د دولت څخه هم خوشحاله یو. یو آباد ولایت دی، اوبه لري، پرېمان اوبه لري، نو بس ښه ځای دی انشاءالله. روزګان ولایت د خلکو دپاره چې وغواړي منظره او میله وکړي اما انشاءالله ښه په ژبه پوه خلک یې دي، ګرځېدلي خلک یې دي، خلک یې لیدلي دي. نو کوم وخت چې موږ د یو چا څخه پوښتنه وکړو چې هغه راغلي د کندهار څخه، هغه ډېرې ښه خاطرې لري د روزګان ولایت د خلکو څخه، ځکه یو میلمه پاله وطن دوسته خلک دي. دا څخه د ګوټ ځایو څخه خلک راغلي دي، دا ډېره د تفریح ساحه ده او دلته د هره بازي مثلا که څوک غواړي چې بازي وکړي هغه کولی شي چې د بازي دپاره هم یو ځای غوره کړي، هلته ښه بازي پکې کېږي. ښه شنه ساحه ده او د منظرې دپاره یا د تفریح دپاره ډېر موقت ځای. بل لور د روزګان ولایتي مسؤلین وایي روزګان په طبیعي ډول ښکلې تفریحي سیمې لري او د سیاحت لپاره مناسب ولایت دی. دوی همداراز میله ځایونو کې د اسانتیاو د زیاتېدو او دغو سیمو ته د لارو د رغېدو ډاډ ورکوي. ولایت کې د سیلانیانو وضعیت او د تفریحي ځایونو وضعیت اوس ډېر ښه سوی دی. دا چې په روزګان کې سره تاثیري امنیت دی، نو سیلانیان میلهوال کولی شي چې هر تفریحي ځای ته په ازادانه ډول ولاړ شي، هلته خپله تفریح وکړي او میله وکړي. د ترینکوټ، د باخود دښته، سرخم دره، دربشان، چوره خاص، روزګان او چارچنو ولسوالیو کې ګڼ شمېر داسې ځایونه شته چې د تفریح لپاره مناسب دي. اسم الله ولسمل، امید راډیو، روزګان.